ملت ته د دولت حساب ورکونې په دوام لوګر ولایت کې د پلیالم ښاروالۍ له لوري د روان لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو د کړنو عوایدو د معلوماتو وړاندې کولو په غونډه کې ځایي مسؤلینو، د رسنیو استازو، قومي مشرانو او ګڼ شمېر ځوانانو ګډون کړی و. د پلیالم ښاروال د لوګر ولسونو او رسنیو ته د پلیالم ښاروالۍ د حساب ورکونې په برخه کې ژمنه وبلله او ویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او دا رقم د تیرو کلونو په نسبت زیات یاد کړ. نو موږ د ټول کال عواید تقریبا اوس موږ شپږ سلنه موږ کامیاب یو چې موږ له غونه ثابت عواید چې موږ درلودل 14 میلیونه هغه کې تقریبا موږ شپږ سلنه راجمع کړي دي او 4 سلنه پاتې دي. د پلیالم ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو مدیر هم وویل چې روان کالي په ښار او شاوخوا ناحیو کې ګڼ شمېر پراختیایي او رغنیزې چارې ترسره کړي او د ورته نورو پروژو پر تطبیق یې ټینګار وکړ. د پارکونو پیاده روونه دغه داخل د ښار کې کوم پارکونه چې دي پیاده روونه خراب وو دغه مو هم د شهیدانو د چوک شمال خواته دغه کوم پارک ساحه چې وه دا مخکې تاسو لیدلي وو پکې دا سپي وو دا شیان هم پکې ډېر داسې کثافات پکې زیات وو. اوس ماشاءالله یو ښایسته ډېر د پارک ده ښه چمن لري ښایسته ګلان دغه مو هم جوړه کړې. د غونډې په پای کې د پلیالم ښاروال د لوګر ولسونه له ښاروالۍ سره د تل په څېر همکارۍ ته راوبلل.